کې دي فحملته چې دا د ور پوکړله. بعض علما وایي دلته ور پوکړله په لستوڼي کې، بعض علما وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، چې الله سبحانه وتعالی د ژوندۍ پورته کوي مګر خلق دا چور. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د عیسی علیه السلام کیسه شروع ده. اوله حصه ما بیان کړل، د دوام او آخري حصه ده. عیسی علیه السلام د قرآن مجید په بعضو سورتو کې د نوم د کیسې راغلی دي، خصوصا په سوره مریم کې د کیسه راغلی ده. نو ما په شعر بیان کې دا وویله چې جبرئیل علیه السلام رالی د جې په گریبان کې ور پوکړله، نو خدای تعالی دا په حمل که دا په امید کړله. نو د دغه ځای څخه آیتو شروع کېږي فحملته چې دا د ور پوکړله. بعض علما وایي دلته ور پوکړله په لستوڼي کې، بعض علما وایي دلته په گریبان کې ور پوکړله. نو بالا خدای تعالی د جې بسې درد ځای شروع سو. فاجاها المخاض الى جذع النخله، نو علته یو درخت وه د خرما، انو دا علته کښېنستله. انو چې دا علته کښېنستله کوشنی پیدا سو، عیسی علیه السلام پیدا سو، درد شروع سو، کوشنی پیدا سو. نو دا کوشنی چې پیدا سو جې وویله قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا. وای های 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 کشکې د دغه کیسې در مخه زه مړه سوی وای او دا زما مړه کېده هم د خلکو ایر سوی وای. معنا داسې وای چې سره خلکو زه په یاد لا نه وای. دا څونه کار غټ کار وسو. معنا د جې په چرتو کې اوس نو دغه دی چې دا کوشنۍ بیله میړه ماته خدای راکړي. اوس په نو دا زه قوم ته څه جواب ورکومه، څه شي جواب ورکومه. نو دلته جبرائیل علیه السلام بیرته رالی فناداها، یو خو اول وارې رالی، دا بیا دوهم وارې رالی جت فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. والغم مکوه دغه درخته د خرما ده، دا وښوروه خرما به درته راوولیږي، او دغه د اوبو چشمه ده واله ده، داسې اوبه وچښه. فکلي واشربي وقري عینا، ویې خوره ویې چښه، خپل ځان په ارامه که. دغه چرتونه مه وایه چې زه به نو اوس خلکو ته څه جواب ورکوم. ولې اوس دی ورته وایي چې ته چش وکړه د خلکو په باره کې. دلته په تفسیر کې معرف القرآن کې مفتی شفیع صاحب رحمت الله لیکلی دی، وای هغه ښه ده چې لنګه سي د هغې دپاره د هغه در مخه هم خرما ډېر زورور شی ده. د دغه صورت سه دا خبره راکښلې ده. بیا ده ورته وویله فکلي واشربي وقري عینا فاما ترین من البشر احدا. دا کوشنۍ راواخه ځه ولاړ سه کلي ته. اوس نو پر لارې که یو بشر که انسان ولیدی فقولي انی نظرت للرحمن صوما. وکه یو څوک ورته ولیدله بس هغه ته وایه ورته زه خبرې نسم کولی، زما روژه ده. د هغو په شریعت کې روژه دغسې وه، یا د نظر روژه داسې وه یا ټوټل روژه داسې وه چې خبرې وکړې روژه دې ماچېږي. ولنو ته به داسې کې خلکو ته به دا وایي انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. زه د هیڅ انسان سره نن خبره نسم کولی ولې چې زما روژه ده. فاتت به قومها تحمله، کوشنۍ په لاس دی خپل قوم ته دا راله، خلک ولاړ دي چې دا خلکو ورته ولیدله چې دا یې ولیدله قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وهي مریم دا چې څه شکار وکړي، ستا پلار ښه سړی و،
ورور دې ښه سړی و، مور دې ښه ښځه وه، دا چې څه شي کار وکړي، نه چې دا بیرېدله چې زما سره به چش وسي. هغه د خلکو داسې حمله پر وکړله چې دا دې چش وکړله. نو جې په جواب کې ورته فاشارت الیه، ول جې دا د ګوته اشاره راواخیستل، دا کوشني طرف ته یې کړله. ول زما سره خبرې مه کوه، دا کوشني سره خبرې وکړه، ولې چې زما روژه ده، زه خبرې نسم کولی. دا خلکو ته نور درد ورلی. قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، هغه کوشنی چې د شیدو کوشنی هغه څنګه خبرې وکړي؟ ته موږ ته دا وایې چې د کوشني سره خبرې وکړه، جواب لا نه راکوې موږ ته؟ نه چې موږ ته درد راسي، خبرې خو وکړه، یو شی خو وایه، جواب لا نه راکوې. او د هغه پر ځای موږ دونه بې عقلان یو چې ته دا راته وایې چې د کوشني سره خبرې وکړه. په مابینځ کې د دې دواړو دا خبرې شروع دي. دا اشارې ورته کوي، هغه نارې ورته وایي. په جې آل کې د الله بل قدرت ښکاره سو. یو خو دی عیسی علیه السلام بې پلاره پیدا کړي، دوهم قدرت الله سبحانه وتعالی دغه کوشني ته چې د شیدو کوشنی دی داسې تقریر، داسې فصیح و تبلیغ یې وکړي، بیان یې وکړي. څه شی ویله؟ قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. دا بیان وکړي، وایي زه د خدای بنده یم، الله تعالی ما ته کتاب را کړی دی، زه لمونځ والا یم، زه زکات والا یم، الله ما ته امر کړی دی چې د خپل مور سره زه ښه وکړم، او زه مبارک یم په ورځ چې زه پیدا شولم، زه مبارک یم په ورځ چې زه مړ کېږم، خدای مې پورته کړي، او مبارک یم چې خدای تعالی مې بېرته را ژوندی کړي. یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، چې خدای تعالی بېرته ژوندی کړي، زه مبارک یم. داسې چرت مه وایي چې زه د خدای نه کارده د حرام راغلی، زه خو مبارک کوشنی یم. ذلک عیسی بن مریم، دا د مریم زوی عیسی علیه السلام دی. په دې ځای کې علما وایي په قرآن مجید کې د ښځې نوم نه دی راغلی، اگر چې کیسې د دې راغلی دي، مګر د ښځې نوم نه دی راغلی، صرف د بی مریم دا راغلی دی علیه السلام. په دغه سبب چې عیسی علیه السلام ورته وویل زه نه د الله زوی یم، خدای نه کرده چې دا خلکو دا خبرې کوي چې زه د الله زوی یم، نه زه د حرام لار سره. ذلک عیسی ابن مریم، د مریم زوی یم. نو الله شکر دی چې مسلمانان یو، خدای تعالی لوی فضل دی چې مسلمانان یو، پر دغه عقیده باندې یو چې عیسی علیه السلام د خدای بنده دی، د الله رسول دی د خدای زوی نه دی. موږ دغه ایمان لرو. یو خو دا، دوهم دغه ایمان لرو چې دی قتل نه دی سوی، دی مړ کړی نه دی، بلکې په سوره نساء کې الله تعالی وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، چې الله سبحانه وتعالی دی ژوندی پورته کوي، مګر خلک دا چرت وایي چې دی مړ سو یا موږ دی مړ کړي. مګر زموږ د مسلمانانو عقیده دا ده چې دی خدای تعالی پورته کوي، ژوندی په اسمانو کې دی، د قیامت پر وخت به چې قیامت نږدې سي بېرته به خدای تعالی راتاکي، دجال به مړ کړي. نو الله تعالی موږ ټولو ته د رسول صلی الله علیه وسلم په مبارک طریقه باندې ژوند عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.